سلامونه ملګرو، نیکې هیلې مو ومنئ. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. نن تاسو ته دوه کاریالونه در پیژنم چې ډېر مرستندویه دي د پښتو ژبې مینهوالو لپاره، په ځانګړې توګه زموږ د کوزې پښتونخوا وروڼو ته. نو لومړی کاریال چې زما ملګري ماته جوړ کړی د پښتو د ویونو یا لغتونو په اړه، هغه د انډروید موبایلونو لپاره په پلی سټور کې راښکته کولی شئ. نو د لټون په ځای کې به پاشتو لرنینګ ولیکئ. پاشتو لرنینګ چې مو ولیکئ، نو دغه شین رنګه ګردی چې پښتو یې پکې لیکلې ده او لاندې یې مایحن نجات لیکلي دي، همدغه به ولګوئ، انسټال یې کړئ. ما خو له مخکې نه لګولی دی، راښکته کړی مې دی. نو کله چې تاسو دا راښکته کړئ، بیا یې پرانیزئ. نو په دې کاریال کې ډېرې ځانګړنې دي. یوه ځانګړنه پکې دا ده چې سړی پکې د ډېرو عمومي او اړینو برخو او ډګرونو اړوند ویونه یا الفاظ پکې زده کولی شي، لکه ژوي شوه، یعنې انیملز که نه. نو دلته ټول د مهمو ژویو نومونه دي چې په انګریزي ژباړل شوي دي، لکه موږ چې میږی وهو انځور هم ورسره شته. نو لاندې که وګورئ چې میږی څنګه لیکل کیږي او ویل کیږي څنګه، یعنې د انګریزي په تورو کې مې وایینګ یعنې تلفظ هم ورسره لیکلی دی. او همداسې د سوداګرۍ یا تجارت اړوند چې کوم ویونه دي، هغه هم ټول پکې شته، لکه ګڼون اکاونټ شو، سوداګریزه خبرتیا یا اګریمنټ یا هوکړه او داسې نور ډېر ویونه پکې دي. همدارنګه د نورو برخو اړوند ویونه لکه ایجوکیشن یعنې ښوونه او روزنه یا کورنۍ اړوند، یا د میوو او سبزیو اړوند لکه مڼه که نه، او داسې چې لاس پرې کیڼې خواته تیر کړي نو نور راځي. او له دې سره له نیکه مرغه انځورونه هم شته. او د دې کاریال بله ګټه دا ده چې تاسو دغه ویونه تمرین کولی شئ که نه. تاسو نه پوښتنې کوي، یعنې ډریګن فلای په انګریزي کې څه دی، او تاسو که دغه زده کړي وي دغه، نو تاسو پوهیږئ چې تینتیرک یا بامبرکی ورته وایي. بیا یعنې 10 پوښتنې وي، بیا نیکسټ یعنې راتلونکې پوښتنه وټاکئ. بیا په پای کې تاسو ته وایي چې تاسو څومره سم ځوابونه ورکړي او څومره ناسم ځوابونه ورکړي. بله ګټه د دې کاریال دا ده چې د لیکدود او ژبدود اړوند یو څه مهم لوستونه پکې دي، لکه د وینا برخې لکه نوم څه دی، کړ څه دی، او که نه ټول تشریح شوي، یا د یګانې که نه نرمه یې په کوم ځایونو کې لکه راځي یا اوږده یې که نه ټول پکې شته. همداسې کړه وړون که نه، او داسې نور بیا تاسو په خپله لیدلی شئ. او څلورمه ګټه مهمه برخه د پښتو ګړنې یا محاورې یا په بله اصطلاح متلونه چې په انګریزۍ ژباړل شوي، لکه په لوی لاس، یعنې د پښتو بله معنا هم ورسره شته، لکه په لوی لاس موږ قصدن ته وایو، په انګریزي هم ورسره معنا شته چې څه معنا لري، intentional یا with intention. او داسې نورې ګړنې لکه غوټې پسې وهل، دا څه معنا، یعنې د یو څه ترلاسه کولو لپاره زیار ایستل. او دې سره هم نو اړینه یې بولمه چې دا کاریال یعنې د پاشتو لرنینګ په نوم ټول راښکته کړئ. نو له پاملرنې مو نړۍ مننه، او هیله ده چې دا ویډیو مو خوښه شوې او شریک یې کړئ. کور مو ودان.